لوړو زده کړو وزارت تېره اونۍ شنبه د لوړو زده کړو وزارت علمي معین په مشرۍ د هیواد په پوهنتونونو کې د علمي څېړنیزو مرکزونو، کتابتونونو، لابراتوارونو، ملي او نړیوالو ژورنالونو د ترتیب او تجهیز په موخه انلاین ناسته وشوه. یکشنبه د هیواد د تحصیلي بنسټونو د ټولنیزو علومو پوهنځیو د تحصیلي نصاب د بیاکتنې او پراختیا لومړی پړاو کلسټر پیل شو. د لوړو زده کړو وزارت علمي معین په مشرۍ د دغه وزارت د 1401 مالي کال د اړتیا وړ موضوعاتو لپاره د بودیجې د ځانګړي کولو په موخه د فهرست جوړولو غونډه ترسره شوه. دوشنبه د لوړو زده کړو وزارت د تضمیني کیفیت او اعتبار ورکونې رئیس او د دې ریاست د ارزونې پلاوي د ننګرهار پوهنتون د کلنۍ بیاکتنې او ارزونې په موخه د دې پوهنتون له مشرتابه سره ناسته وکړه. سه شنبه د لوړو زده کړو سرپرست وزیر کندهار ولایت ته د خپل کاري سفر په ترڅ کې د کندهار پوهنتون د مختلفو برخو د ارزونې پر مهال د دغه پوهنتون له مسؤلینو سره وکتل. د لوړو زده کړو سرپرست وزیر کندهار ولایت ته په خپل کاري سفر کې د افغانستان د کرنیزو او ټکنالوژۍ علومو ملي پوهنتون څخه څارنه او ارزونه وکړه. چهارشنبه د لوړو زده کړو سرپرست وزیر کندهار ولایت ته د خپل کاري سفر په جریان کې د سیدنا ابراهیم نخعی رحمه الله له جامعې څخه لیدنه وکړه او د یاد جامعې له مسؤلینو او استادانو سره وکتل. او پنځشنبه د هیواد د تحصیلي بنسټونو د ټولنیزو علومو پوهنځیو د تحصیلي نصاب د بیاکتنې او پراختیا لومړی پړاو کلسټر په بریالۍ توګه پای ته ورسید.